السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اخرنی خطبه و امت لره چې له هغه څخه وروسته رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له دنیا څخه رحلت کوي. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امت ته وایي وایي تاسې خیر په اهل کې سئ، رحم پر خپلو ښځو باندې کوئ، مهرباني ورباندې کوئ. که تجاوز وکړي ستاسو په حقوقو کې عفو ورلره کوئ. یو صحابي مبارک وایي د ښځې سره مې جنجال رالی، نو صحابه دی نه وه لکه موږ چې د ښځې سره به مشکل رالی نو بیا وهله یا به طلاق ورکاوه یا به پوچ و رد ورته ویل. هغو خپل شکایت و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم ته وروړی، یا به صدیق راته نه و، یا به عمر رضی الله عنه و، یا به عثمان رضی الله عنه و، یا به علي رضی الله عنه و، یا به نور غټ غټ صحابه کرام خپل مشکل به وروړي چې زما دا مشکل دی له ښځې سره. نو هغه به هغه ښځه راوغوښته نصیحت وعظ به ورته وکړي چې ګزاره سره وکړي. دنیا ټوله ګزاره ده، ګزاره به سره کوو محترمینو. ژوند د جنت ژوند دی، که ښځه پر خاوند خوند اخلي که خاوند پر ښځه خوند اخلي، هغه جنت دی چې نه هلته بیا جنګ شته، نه دعوه شته، نه هلته بیا سره اخته کېږي، یو مشکل هم هلته نشته. نو یو صحابي د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دروازې ته راځي، د خپلې ښځې شکایت یې راخیستی دی چې زه ورسم امیرالمؤمنین ته ووایم چې زما ښځه زما په قول نه کوي، اطاعت مې نه کوي. نو د عمر بن خطاب رضی الله عنه دروازې ته چې ودرېدی، اوس دروازه ورچک کوي چې عمر رضی الله مبارک راووځي د خپل مشکل ورته بیان کړي. د عمر رضی الله عنه سره د خپلې ښځې دعوه ده. د عمر رضی الله عنه ښځې یو دعوه شروع کړې د عمر رضی الله عنه ته وایي وځه له کوره که در ولاړ شم جاره مې در واخلي په خدای داسې جاروګان درکړم او ځان ته خو بهاریانې. صحابي فکر وکړي چې ما خپل کور شکایت راوړی دی او د ده خپله کور دا ډول مشکلات دي، نو زما مشکل به څنګه را حل کړي. را رهي سو عمر رضی الله له کور راووتی، صحابي وویل دی چیشتې کول چې دلته ولاړ وي، خیر و څه مشکل دی؟ هغه ویل یا امیرالمؤمنین ما خپل شکایت درته رااخیستی و، هغه ته تر ما په عظیم مشکل و مصیبت کې مبتلا یې. عمر رضی الله مبارک ورته خیر و له ښځې سره مې جنجال دی، زه رالم چې په ته عرض وکړم، هغه ستا سره د خپلې بیبي جنجال و. عمر رضی الله مبارک ورته وایي خو زموږ کالي رامینځي، ډوډۍ راپخوي، زموږ خدمت کوي، نو چې داسې یو وخت جنجال راسي هغه به موږ پر ځان باندې تېروو. نو که موږ جنجال ورسره وکړو نو په ورځ د قیامت به بیا دغه ښځې په راپسې خپل حقوق به غواړي، نو د ښځو په وجه به دوزخ ته ولاړ شو. رحم به کوو، عفو به کوو، الله جل جلاله به مو وبخښي. نو ځکه کعب الاحبار رضی الله عنه وایي که سړي د ښځې پر تکالیفو باندې صبر وکړي، ښځې یې دعوې ورسره کولې، جنجالونه یې ورسره کول، الله جل جلاله به هغه اجر ورکړي لکه ایوب علیه السلام ته چې الله جل جلاله کوم اجر ورکړي. نو د ښځې پر تکالیفو باندې باید سړی صبر وکړي، ښکنځل نه ورته وکړي، پوچ و رد نه ورته ووایي. له بده مرغه زموږ په جامعه کې داسې مشکل دی چې د ښځې سره یې دعوه سي، والا د دې له موره نیولې تر خوره نیولې تر پلاره ټول ورښکنځي. ګوره محترمینو، حقوق سته، دغه ښځو میړه به یا سبب د جنت وي، یو بل ته دروازه د جنت یا د دوزخ دی. نو الله جل جلاله دې موږ ته صبر راکړي پر هغه مشکلاتو باندې د ښځو، او ښځو ته دې الله جل جلاله د خدمت او د ادب توفیق ورکړي.
او دغه رنګه وایي که ښځې د میړه پر تکالیفو باندې صبر وکړي، میړه یې مثلا بد اخلاقه و، الله جل جلاله به د اسیه رضی الله عنها مبارک مقام و دغه ښځې لره ورکړي. دغه رنګه نو ډېر صحابه کرام مبارکان بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د بیبیګانو سره داسې ژوند کاوه کوم وخت چې به له دوی څخه یو داسې کار وسو چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د مزاج څخه مخالف و، رسول الله صلی الله علیه وسلم به وعظ و نصیحت ورته کوه چې دا کار مه کوه، په ده باندې الله ناراضه کېږي، زه ناراضه کېږم. اصل کې مهم شی زموږ په ژوند کې اخلاق حسنه دي، باید سړی مختار کړي. نو خاوند باید د ښځې سره ښه ژوند وکړي، ظلم نه ورباندې وکړي. بعضې ډېر خلک شته یو ښځه یې په نکاح وي خو یو مشکل یې ورسره راسي، بیا نو ورته وایي نه دې طلاق کوم نه دې مینه کوم، بله مینه وکړي، دغه یې پرېښي او بس ما په نامه به ناسته یې، نه طلاق در کوم نه د میړه چم در سره کوم چې زه ستا میړه یم. محترمینو دغه د بل اولاد چې ستاسو کور ته راسي یو مسؤلیت ستاسو په غاړه کې کښېوتی، په نسب یې مړه یې، لباس به ورکوې او دومره د سکونت و د استوګنې ځای به برابروې. په دین کې به یو له بله سره کومک کېږي، یو له بله سره به په دین کې کومک کوي. او دغه رنګه علي بن ابي طالب رضی الله عنه مبارک فرمایي، علي رضی الله عنه وایي د انسان سعادت په 5 شیانو کې دی چې ښځه ورسره موافقه وي او اولاد یې نیک وي او انډیوالان یې متقیان وي او همسایګان یې صالحین و نیکان وي او رزق یې په هغه ښار کې چې دی اوسېږي. نو دا بعضې ورونه په لرو ځایو کې سفرونه کوي، د رزق په طلب پسې اولادونه یې پرېښي، ښځه یې پرېښي. پر ښځو باندې رحم وکړي، الله جل جلاله په تاسو باندې رحم وکړي. یو عاجزه مخلوق دی، الله جل جلاله ستاسو د لاسو بندیوان یې ګرځولي دي، ستاسو دي، نه بل میړه کولی سي نه پر بله خوا باندې کلی سي. نو تاسو د ښځو حوایج ورپوره کړئ او نبوي ژوند ورسره مختاره کړئ. د ښځو سره مذاکره په دین کې کوئ، په دین کې ورسره غږېږه. ما ته خو دا ټلیفونان ډېر راځي، مولوي صاحب کوزده مې کړې ده، زه له معاینې سره غږېدلی سم که نه سم غږېدلی. داسې ټلیفونان راځي وایي د ښځې سره په ټلیفون غږېږم نو بیا مې شهوت راپورته سي، یم په جاپان کې، نو بیا زه په لاس ځان معذوره کړم. کورشادو تاسو له ښځو سره ټلیفون کوئ، شهوت خبرې ما سره کوئ. تاسو چې له ښځو سره ټلیفون کوئ دیني خبرې ورسره وکړئ. ښځې ته داسې ووایه چې ته زما سره څومره محبت لرې، ادا به درته ووایه چې پر ما بیخي ډېر ګران یې، ډېره مینه در سره لرم. انو ته هم ورته ووایه چې پر ما ته ګرانه یې، انو ورته ووایه چې ښه ما او تا په له ګران یو، زه په تا راضي یم، ته په ما راضي یې. نو راسه هغه اعمال و عبادتونه وکړو چې په جنت کې هم زه ورته سره ملګري سو، په جنت کې زه ورته یو ځای سره. دا چې ډېر انسانان ښځې ایله کړي دي، په زنا واخته دي، په ښځو کې سوچ فکر نه کوي، یا دوم واده و درېم واده وکړي په هغه زړه کې بیا فکر نه کوي، دا ټول ظلم دی. ظلم هغه څه دی چې د انسان ښایسته ایمان په کفر بدلوي. ظلم د الله جل جلاله نه دی خوښ. دا چې په ورځ د قیامت بیا د ښځې په سبب د ښځې په وجه باندې دوزخ ته ننوځې، تر هغه خو نو کوشش وکړه نبوي ژوند ورسره مختاره کړه، نبوي ژوند ورسره وکړه.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیر ستاسو هغه څوک دی چې خیر په اهل کې وي. نو که ښځو په ښو یاد کړلې په نزد الله هم ښه یې، او که په ښځو کې په یو وحشت په ظلم باندې مسما وې په نزد الله جل جلاله هم مغضوب وي، د الله غضب به یې در باندې، د الله قهر به یې در باندې. خیر د میړو، خیر د نارینهو، د ازواجو هغه نارینه دی چې کور ته راځي ښځه ورته خوشحاله وي، خو زما خاوند راغلی. د ښځو سره مجلس کوئ، دیني مجلس سره کوئ، د مینې او د محبت مجلس سره کوئ. دا ستاسو ښځې که تاسو نه کوئ سنبال، د دوی فکرونه نورو خواو ته ځي، دوی د شهواتو ښکار کیږي. که تاسو په نورو باندې پسې یاست، ستاسو ښځې به هغه بې ستره سي، ستاسو ښځې به هغه په نورو شیانو باندې مبتلا سي، الا ماشاءالله ما سوا د یو ډېرو مبارکو ښځو چې هغه د خاوند پر دې تکالیفو باندې به اجر کوي. نو محترمینو ډېر احتیاط به کوئ. دا ورځ ماته یو چا زنګ ووایي خور د خارجه وایي خاوند سره مو جنجالونه راکړه، نو ده په افغانستان کې بل واده وکړي، نو اوس نه ماته طلاق راکوي او نه ما کوي، وایي بس ته به زما په نامه ناسته یې. نو دا وایي کلونه دا کیسه سره شروع وه، بیا زما څخه وایي زنا وسوله چې زما میړه په نارواو اخته دی، نو زه بیا هم کوم. نو اوس نو وایي د توبې لار راوښیه، حل زما د مشکل حل په لاس راکړه. ما زړه د اطاعت وکړي، مال دا خو دغه ظالم مجبوره کوه دغه اعمالو ته. د دې بیا سر په دې نه خلاصېږي چې خاوند ظلم را سره کوي، زه ولې پر ځان ظلم وکړم؟ محترمه که د یو ښځې سره خاوند بد وي، دا دې د خاوند په وجه نارواو ته لاس نه وراچي، صبر دې وکړي. صبر نتیجه ښایسته ده. او که یو ښځه بیا خاوند سره په مشکلاتو کې د خاوند نه یې خوښ، نو خاوند بیا داسې نه کوي چې په زناو باندې مبتلا چې پر ځان دې ظلم نه کوي، صبر دې وکړي، الله جل جلاله به د دې صبر نتیجه ورکړي. دغه د دنیا ژوند صرف یو نمونه ده. د خوراک خوند مو وکتئ، د څښاک خوند مو وکتئ، د جمعه خوند مو وکتئ، د خوشحالۍ خوند مو وکتئ، د غم خوند مو وکتئ، د درد او د خوږو خوند مو وکتئ. دا الله او د الله رسول الله ته وایي چې په کومو شیانو کې چې خوند و، دا د آخرت یو سمپل دی، خوند هلته دی، دغه مو نمونه در ښکاره کړه. او د کوم شي درد او د کوم شي غم چې دی ولیدی، دا هم د آخرت د غمو یو سمپل مو در ښکاره کوي. نو د آخرت له غمو ځان خلاص کړه، که د دنیا له غمه بد کېږي، د آخرت له غمه ځان خلاص کړه. او که د دنیا خوندونه خوند در کوي، نو د آخرت خوندو ته ځان اماده کړه. موږ خو د دنیا په خوند کې غرق سو، د آخرت خوندونه مو وبایله، له لاسه مو ورکړل. د آخرت خوندونه مو له لاسه ورکړل. رحم پر ښځو وکړئ، عفو ورته وکړئ، ظلم ما ور باندې کوئ، خیر د ناسو بسی، خیر د انسانانو بسی، او د هغو حوایج ور پوره کړي. هغه حوایج شرعي حوایج، دیني مذاکره او دیني مجلس باید د ښځې او د خاوند په مابینځ کې وي. تاسو یو له بله په دین کې سره کومک کوونکي سئ. تاسو آخرت ډېر در بیانوئ. ماینه دې خاوند ته ووایي چې خاونده زه او ته خو دا دې ژوند کوو مرو، آیا په قبر کې به تا ته د جنت لباس راوړل کېږي که به د دوژخ لباس راوړل کېږي؟ خاوند هم چې ښځې ته قمیصان راوړي، ښایسته ښایسته لباس راوړي، دغه دې ورته وایي چې ښځې په دنیا کې خو د ښایسته لباس درته راوړم، ښایسته ښایسته ګرځې. آیا په قبر کې به بیا دا چې ښایسته لباس درکول سي او که به د دوژخ د اور قمیصان درکول سي؟ ښځې دغه قمیصان چې مې درته راوړل، په دې کې ته ښه عبادتونه وکړه، ښه نفلونه وکړه، د قرآن تلاوت وکړه، روژې کې ونیسه. دی نو ما کوه چې دا کالي ته واغوندې، د کلي په بل سر کې واده وي، ته له دې ځایه څخه بارا په سینګار کې وروتلې، الله ما ناراضه کوه، د الله رسول ما ناراضه کوه. او کوم چې خاوند کالي راوړي، خپل کالي د ځان دپاره ښځه یې ورکوي، نو بیا دې خاوند ته دا وایي چې خاونده
دا کالي خو ستا بدن پټ سو په ښایسته سولې په دې کې چې اوس د الله بندګي وسي ډېر ښه خوند به وکړي. محترمینو تاسو یوه خبره زما عملي کړئ د ژوند په خوند به پوه سئ. ښځه به پر مېړه خوند واخلي، مېړه به پر ښځه خوند واخلي. تاسو دیني ژوند په دې خپل مابانځ کې سره شروع کړئ. ماښام چې پرېوځئ مېړه دې ورښځې ته وایي چې ته راسه یو شل واره خو درود ووایو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې. چې درود مو ووایو بیا یا د مېړه یا د خاوند ګوره دنیایي خبرې مو څونه زده دي، غیبتونه مو څونه کړي دي، بدې خبرې مو څونه کړي دي، خو داسې نبوي مجلس سره وکړي. صحابه و داستانونه د صحابه و کیسې سره واورئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې او د محبت قصې سره واورئ. بیا تاسو پرېوځئ تهجد لمانځه ته راپورته سئ. ستاسو په ژوند کې به دومره ذایقه پیدا سي، د ژوند په خوند به پوه سئ، د ژوند په طریقه به پوه سئ. هغه مخکې چې تاسو ژوند سره کړی دی، جمعې مو کړي دي، پرېوتلي سره د هغه و د دې خوند تاسو مقایسه کوئ. بیا به ماته دعا وکړئ چې مولوي صاحب زموږ ژوند خو دې راخوښ کړي، الله دې ستا ژوند د آخرت او د دنیا خوښ کړي. قبر ته ورځو، قبر مو آخرنی کور دی، راکه ظلم کوئ که عفوه کوئ. تنبیه المختارین صفحه 28 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.